د جنسي اړیکو ناندرۍ. آیا ټرمپ 2 ښځو ته پیسې ورکړې وې؟ سلام، وختونه په خیر. که مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړي، د نورو معلوماتو د کتلو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په امریکا کې یوه قاضي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته امر کړی دی چې په نیویارک کې یوې پلټونکې ډلې ته په تېرو 8 کلونو کې د خپلې مالیې په اړه بشپړ حساب او معلومات ورکړي. قاضي ویکټور میرو د ښاغلي ټرمپ د مدافع وکیلانو دا استدلال رد کړ چې ولسمشر له هر ډول پلټونو مسؤلیت لري. د ولسمشر مدافع وکیلانو له دې پرېکړې سملاسي وروسته لوړې محکمې نه د استیناف غوښتنه کړې. په خپله ولسمشر ټرمپ هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې په نیویارک ایالت کې د دیموکراتو څارنوالانو په مرسته دته ستونزې جوړې کړي. له 1960 راهیسې له جرالډ فورډ وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا یوازینی ولسمشر دی چې د خپلې مالیې په اړه یې معلومات ډاګیزه کړي نه دي. د قاضي دا امر به د هغې جلا قضیې پلټنه کې مرسته وکړي چې پکې ویل کېږي ولسمشر ټرمپ د جنسي اړیکو په بدل کې 2 ښځو ته پیسې ورکړي وې. قاضي میرو په خپله 15 پاڼې پرېکړه کې ویلي ولسمشر ته اجازه نشي ورکولی چې ځان له قضایي بهیره پورته وګڼي.